کله کله د حق لاره اسانه نه وي. دا د هغې جینۍ کیسه ده چې اسلام یې قبول کړ او بیا یې د ژوند تر ټولو سخت امتحانونه شروع شول. زانون سوال: هانیه یوه داسې سیخ جینۍ وه چې په UK کې لویه شوې وه. د هغې په کور کې د مذهب دومره فکر نه و، بس آزاد ماحول و. هغې خپله منلي چې په شروع کې به هغه له اسلامه ډیره یریده او فکر به یې کوه چې اسلام یو سخت مذهب دی او مسلمانان له ښځو سره ظلم کوي. یو وخت هغې په خپله تحقیق شروع کړ، کتابونه یې ولوستل. هغې ته پته ولګېده چې کومې خبرې هغې اورېدلې وي اسلام هغسې نه دی. هغې ولیدل چې اسلام خو مور ته جنت، لور ته رحمت او میرمنې ته ډیر عزت ورکړی دی. د جومات لیدل: کله چې هغه جومات ته لاړه نو هلته یې مسلمانې ښځې ولیدلې چې حجابونه یې کړي وو او ډیرې خوشحالې وي. هغې ته دا ژوند ډیر خوښ شو. د اسلام قبولول: هغې کلمه وویله او مسلمانه شوه. هغه وایي کله چې ما کلمه ویله نو داسې احساس مې وکړو لکه نوی چې پیدا شوی یم او ټولې ګناوې مې ختمې شوې. سختې ازمونې: کله چې هغه مسلمانه شوه نو ژوند ورته ډیر سخت شو. پلار، ورونو او ټول خاندان ورسره تعلق ختم کړو. هغه وایي چې زه د خپل کور خلکو پسې ډیره ژړېدم، ډیره اکیله شوم. بیا یې طلاق هم وشو او د 3 بچو سره یوازې پاتې شوه. تر دې چې کله به مارکیټ ته لاړه نو خپل پلار به یې یادېدو او ډیره به غمژنه شوه. د الله مدد: په داسې سخت وخت کې هغې یوازې د الله څخه مدد وغوښتلو. هغې به دعا کوله چې یا الله زما ایمان وساته او ما په اسلام مړه کړي. هغه وایي چې شیطان به مې ذهن ته بدې وسوسې اچولې، خو ما به د قرآن په تلاوت خپل زړه ته سکون ورکولو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت: هانیه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ما ته ډیره حوصله راکړه. کله چې مې د طایف تکلیفونه او د هغوی صبر ولوستل نو ما وویل چې زما تکلیف خو د هغوی په وړاندې هیڅ هم نه دی. آخري پیغام: هغه وایي چې دا دنیا د څو ورځو ده، که ټول درنه لاړ شي خو چې الله در سره وي نو هیڅ غم نشته. هغه وایي چې خپل ایمان کلک ونیسئ او د قیامت د ورځې فکر وکړئ. نور داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل وایسز آف ریورډ سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم کلیک کوئ. په الله پامان بله ویډیو پورې.